شری چې په ماشومانو کې یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ بلل کیږي د مخنیوي په پاره غزني ولایت کې 10 ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه کمپاین له لارې به د غزني ښار په شمول په 13 ولسوالیو کې 7,000 ماشومان واکسین کړي. خوشبختانه سبا ورځ چې دوشنبه ده موږ غزني کې د میزلس کمپاین ترسره کوو چې شاوخوا به ورف کې 7,000 ماشومان واکسین کوو. د دغه کمپاین د پیل پر مهال د روغتیا نړیوال سازمان استازي وویل دوی له دیني علماو سره په ګډه کار کوي چې څنګه د شري او ګوزن واکسینو په تړاو د خلکو ناسم باورونه له منځه یوسي. هغه له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د اولاد حق د په والدینو باندې د نورو حقوقو ترڅنګ چې د صحت په برخه کې د خپل والدینو د خپل بچیانو غم وخوري. همدا ده چې بیل دې نه چې دی واکسینو کې به د خپل ټول ماشومان چې تر 6 میاشتو تر 10 کالو دی به واکسینو ته حاضر کړي. د غزني د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره سږ کال دی ولایت کې د شري 53 پیښې ثبت شوي دي. دوی په ټینګار سره له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي په پار بې غوره پاتې نشي او خپل ماشومان واکسین کړي.